خلک د کاکروچ نه فوبیا د جنکو ډېره زیاته فوبیا چې لیټ ته نشي ورننوتی چې لیټ ته ورننوځي نو که زه مړ کېږم په د چرګې نه ماته فوبیا ده زموږ په پاکستان کې خصوصا ډېر کامن دی د دې علاج به موږ څنګه کوو یا ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو انزایټي باندې چې کومه ویډیو موږ مخکې کړې وه نو د هغې برخه اوله برخه خو موږ تاسو سره شیر کړله دا دویمه برخه ده چې په هغه کې د هغه اقسام ډاکټر صاحب سټډي کړي او دغه دوه اقسام پاتې دي بالکل موږ په دغه باندې جنرالایزد انزایټي ډیس آرډر باندې باس کړو او بل موږ په پینیک ډیس آرډر باندې باس کړو پینیک اٹیک چې څه ته وایي په هغه باندې باس کړو د هغې نه بعد بیا راځي ولي خانه د بل یو قسم دی فوبیا ورته وایي فوبیاز د فوبیاز بیا ځان مختلف سب کیټیګریز دي فوبیا د انزایټي هغه قسم دی چې په دې کې ستا د یو مخصوص څیز نه یره کېږي لکه فرض کا فوبیا دا ده چې یاره فرض که ته په هایټ ته خیږي چېرته لوړ غر ته خیږي نو بعضې خلک داسې چې هغې د هغې نه یېرېږي بعضې خلک داسې چې هغه لیفټ ته نشي ورننوتی چې لیفټ ته ورننوځي نو که زه مړ کېږم په لیفټ کې دا لیفټ په راباندې بند شي دې ته وایي فوبیا بعضې خلک یې هغه د مار نه ډېر زیات یېرېږي بعضې خلک داسې زه په خپله ماته فوبیا اوس د څه شي نه تاته پته شته د چرګې نه ماته فوبیا ده زه د چرګې نه ډېر زیات یېرېږم زه چې کله ما د چرګه را مخامخ کوم هغه چرګه چې کوم بچي پسې ورپسې نو دا چې په ما پسې راځي نو دا زما خپل مثال مې ځکه درکړو چې ما ته هم فوبیا شته که نه نو زه دا په ما پسې اوس را منډه کوي او زما د مخ ته رادانګي او بعضې خلک یې د هغې د سپو نه فوبیا وي بعضې خلک یې د کاکروچ نه فوبیا د جنکو ډېره زیاته فوبیا د کاکروچ نه یې کړي خیال زما د منګکوري نه ستا د منګکوري نه ده بعضې خلک د تیارې نه یېرېږي بعضې خلک یې مختلف فوبیاز دا د انزایټي بل یو قسم دی او لاست کوم اخرنی چې کوم دی زموږ سره هغه ډېر زیات کامن دی نن سبا زموږ په پاکستان کې خصوصا ډېر کامن دی هغې ته موږ وایي سوشل انزایټي نو سوشل انزایټي چې ده نو دا د معاشرې سره ریلیټډ ده په دې کې ډېر قسمونه دي په دې باندې مخکې یو ویډیو کې موږ دغه کړی مو جیلسي د دې سوشل انزایټي یو قسم دی داسې فرض کا ته یو پتا کې به یو ټیلنټ یو ډېر ښه ټیلنټ به در پکې پروت وي خو هغه به ته دې یېرې د وجې نه شوکې چې یاره دا خلک به څه وایي لوگ کیا کهینګې نو دا هم د انزایټي یو قسم دی د سوشل انزایټي بل یو قسم دا ده چې په چا باندې ظلم کېږي ستا په مخ کې او ستا د هغې وس نه رسي چې ته هغه ظالم هغه لاس ونیسې نو دا د هغې نه تا ته خفګان جوړ شي د هغې نه تا ته پرابلم جوړ شي دا بل یو قسم دی مثال به ورکړو نن سبا چې په دې سوشل میډیاز باندې دا کم ویډیوګانې خاص کر د یوسف جان عثمانزی غریبان هغه ریکارډ کوي که نه په هغه کې ډېر داسې د هغې بالکل د هغې ځان خپل یو بل مقصد دی د هغې کېدای شي هغه ډېر په پازیټیو دغه باندې کوي خو د هغې سایډ افیکټس دا عوامو باندې ډېر اثرات سوشل انزایټي کې راځي بالکل دا سوشل انزایټي کې لکه هغه په دې وجه باندې کوي عثمانزی چې یاره مطلب دا کرایم او دا کنټرول شي دا خلک داسې څیزونه نه کوي خو د هغې نه بل طرف ته د هغې سایډ افیکټ دا دی چې دا خلک وګوري نو د هغې نه دومره خلکو ته سوشل انزایټي وشي هغه په ټینشن او په ډپریشن کې لاړ شي چې لکه هغه د هغې وس نه رسي او وایي چې یاره دا ولې دا دومره ظلم کېږي نو بعضې څیزونه داسې دوایي هم داسې چې یاره هغه سړی د علاج دپاره خوري خو د هغې سایډ افیکټ وي نو دا د سوشل انزایټي اقسام د دې نه به ځان بچ ساتئ لکه د دې نه به ځان کوشش وکړئ چې د دې نه به ځان ډېر زیات بچ ساتئ د دې علاج به موږ څنګه کوو یا ډاکټر صاحب علاج خو د دې دوه درې قسمه علاج دی یو د پریونشن روکتام صحیح ده موږ ته وایي پریونشن روکتام بل د دې تا وختي کوېسچن وکړو چې دا کېږي د څه وجې نه دا انزایټي چې ده نو دا د مختلفو وجوهاتو نه کېدای شي لکه تا ته د هیلث څه ایشو یا تا ته کورنۍ څه ایشو یا تا ته سوشل څه ایشو فاینانشل ایشو تا ته په زندګۍ کې یا کمپټیشن کې تا ستا یو ایگزام دی یا څه یو پری ډسپوزینګ فیکټر داسې ښه په دې کې هیلث کنډیشن هم کېدای شي بعضې بیماریان هم داسې چې د هغې د وجې نه هم تا ته انزایټي کېدای شي خصوصا د تایراید زموږ یو دغه دی دلته کې ګلینډ دی نو د هغې هایپو یا هایپر چې د هغې د وجې نه هم تا ته د انزایټي دا مسله ډېره زیاته کېدای شي بیا تا د علاج خبره وکړم د علاج کې بیا درې دغه راځي پریونشن راځي
او فایټ مطلب دا تاسو په خپل باندې فایټ کې سی بي ټي او ته بیا موږ وایو دویم نمبر سی بي ټي کاګنیټیو بیهیویرل تھراپي او ته موږ وایو او 3 نمبر چې دی نو دا میډیسن باندې علاج دی انټي سایکوټیک میډیسن چې کوم دی یا انټي انزایلیټکس نو ته انزایلیټکس نو دا درې قسمه د دې علاج دی اول نه چې ما تاسو ته وایي پریونشن به د څنګه کې ایکسرسایز ریګولر بهترین کنټرول ډایټ بل پازیټیو تھینکینګ د پازیټیو خلکو سره داسې خلک اوري چې هغه پرس کته سوشل میډیا ګوري یا پرس کا نور څه داسې ګوري داسې بوکس ګوره کتاب داسې ګوره چې هغه تاسو یو سیده لار خي بیا به زیات مسلمان موږ د قران سټډي په کار ده موږ قران نه واخلو بس یو تلاوت پکې وکړو یو 2-3 رکوګانی وایو بیا کېدو که پرس کوم د دې صحیح سټډي کولای د دې په مانم ځان پیو کولای د دې په دغه مقصد هم ځان پیو کولای نو ته دا ډېر پیدا راکوي قرآن کې دا غنیم دی الله بذکر الله تطمئن القلوب نو په دې باندې ځان پیو کول دا سیس پازیټیو اکټیویټیز کې ځان مصروف کول چې هغه تا خفګان نه درکې هغه تاسو غلط لار نه خي نو په پاره کې د دین علاوه د سټډیو د قران نه علاوه بیا نور د سیټي انټرټینمنت زونه ګوره چې هغه تا خپکې نه هغه ایموشنل کې تا نه بلکې تا خندې یا تعالی نور دغه درکې میوزیک هم کې د شي هیلینګ میوزیک میډیټیشن یوګا ایکسرسایز نو دای بهترین دغه د چې په دې باندې ته دا کنټرول کې که پرس په دې نه کنټرول کې نو بیا ته د سیکنډ دغه ته سی بي ټي او ته وایو مونږه کاګنیټیو بیهیویرل تھراپي نو دا سایکاټریک او یا د دې خپل کلینیک سي د دې خپل هاسپټل زی یا د دې خپل کلینیک سي پاره کې هغه مریض داخل کی د سم 2-3 میاشتو لپاره یا دغه سټیمه پوری هغه داخل کی نو هغه ته غلطي یو انوایرنمنت ورکی هغه ته دغه لایف سټایل جوړ کی یو قسم یو لایف سټایل روان کی او دغه په ذهن کې یو پازیټیو چینج راشي کاګنیټیو بیهیویرل تھراپي ته موږ هغه ته وایو نو دغه سره لکه څنګه چې عمران دیوانه کې د خیر هغه داخل کړی چې بالکل او هغه بیا دغه زینه وته الان کې هغه دغه لپاره داخل کړی چې کاګنیټیو بیهیویرل تھراپي هغه ته کوله او دغه نه بعد به تھرد سټیج چې دی نو دا بیا انزایلیټکس او د دې لپاره بیا مختلف دوايانې دي دغه په ذریعہ باندې مونږه د دې علاج کوو او کپرس کده د علاج په ټیم ونه شینو بیا د دې علاج کپرس کې په ټیم ونه شینو دا بیا زی ډیپریشن طرف ته ډیپریشن سایکوسس دا پروګرس کوي بیا د ستاسو د ذهني مرض دی کنه نو دا ورور ستاسو په ذهن کې نور مرزونه بیا پیدا کیږي ډیپریشن خو بس د دې سره ریلیټډ دی ډیپریشن د دې سره ډیر ریلیټډ دی او خدا ځان نه یو ټاپک ته ډیر غټ ټاپک دی ځان نه یو غټ ټاپک دی ما وې کدا ډیپریشن او انزایټي ډیر زیات ریلیټډ دی وز ډیر نږدې دي خو دوه جدا ټاپکس دي نو په دې باندې بیا پوهه کې بالکل په نیکسټ ان شاء الله چې تاسو سداونو ډیپریشن باندې ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې بیا په ډیپریشن دا په انزایټ په سره مې باندې دا یو معمولی شان کاوي شو کتونکو ډیر کسانو ویني مو چې ډاکټر صاحب په انزایټي باندې باس وکي تاسو د پاره موږ دا ویډیو را جوړ کړه ډاکټر صاحب تاسو پوهه کړی چې انزایټي کیږي څنګه او د اقسام څه دي د دې نه تاسو ځان بچ څنګه وساتئ ډېر داسې خبرې وایي چې زما په علم کې به ذاتي خود اضافه وشو تاسو په علم کې هم شوي او که څه کوېسچن هم نو بیا تاسو کولی شئ نو وایي ډاکټر صاحب نه د دې متعلق تاسو کوېسچن هم کولی شئ ځکه چې دا داسې ټاپکس دي چې په دې کې ډېرې کوېسچنې کېدی شي هر سړي خپل کوېسچن نو که ستاسو په ذهن کې څه داسې کوېسچنې د انزایټي متعلق هر سړي ته مختلف قسم انزایټي کېدی شي ډاکټر صاحب هم ویل که نه چې مطلب څوک د مار نه یېرېږي څوک د یو څیز نه بل څیز نه څوک بل یو څیز داسې په ذهن باندې وایي چې بیا هغه بس هغه کې بیا ګومي او بعضې د ماشومان زیاتر مار سوی کې مې کم راغلی نو مطلب دا دی چې نو دا ډېر دغه قسمونه دي ډېره مهرباني د الله په امان